یاره محترم ستانکزی صاحب دوبۍ ته خو راغلو ماشاءالله ډېره خوندوره او مزېداره او خوږه هوا یې د یخني د یخني خو یاره ستانکزی صاحب یو خبره ده په اوړي کې هم د خیره سره تنګ کي ښه د ګرمي ډېره سخته ده ارمانونه دې پوره کېږي د افغانستان کې حکومت هم زمونږ دی او دوبۍ کې چکر یې وهو ارمانونه به دې پوره شوي که نه ستانکزی صاحب یاره جنرال مودین صاحب بس په زړه مې یو ارمان پاتې دی ښه وی جارې د نامه نشمه جارې د امتیانو شمه جارې د مالک نشمه ما ویلې اسلام ته خو مې ماشاءالله ډېر کار وکړو او الله پاک دې نور وسم راکړي چې ډېر مې اسلام ته کار وکړو په اسلام یې دا سر قربان دی خو په زړه مې یو ارمان دی مې چې دا ارمان مې الله پاک پوره کړي چې انسانیت ته مې لږ کار کړی و که نه ډېر خوند به یې کړی و په شمول زموږ د ټولو ډلې اسلام ته خو ماشاءالله ډېر کار وکړو ما چې د انسانیت ته مو لږ کار کړی ولو خوند به یې نه و کړی وجه نمودینه او د نورو مشرانو ته محترم مشرانو ته ویمه یاره محترم ستانکزی صاحب وی سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي ملا صاحب ته فرښته وایه که ژوند کوي او په افغانستان کې د انسانیت خبرې مه کوه اوسپنې ته تخته وایه که ژوند کوي او که نه خبره دې ځکه چې د افغانستان نه خو ترې خیال کوه وګوره دنیا نه دې ونه شړي او که نه په دې ملک کې څوک د انسانیت خبرې کوي هغه بې ګلابي دنیا ته لیدل کېږي ته ولې نه سمېږي وا ستانکزی صاحب یاره محترم صاحب برادر غني یو د دلر غني او دوه دي د بر غني خبره دې شي ده که نه زما د خبرې مقصد دا و چې ټول نه لوی مذهب انسانیت دی چې په انسان کې انسانیت نه وي که نه نو هغه په اسلام باندې څنګه پوه شي ما ویل د خلکو ته په د افغانستان خلکو ته د انسانیت خبرې وکړو چې په د اسلام باندې سر نه ورکړي په اسلام باندې باید سر خلاص کړي د ما خبرې مطلب دا دی په دې خو به زه غلطه خبره نه کوم که نه محترم هیبت الله صاحب یاره ستانکزی صاحب خو ځان خو دې دوبۍ ته رسولی دی ما خو امر ورکړو چې دا سړی ونیسي او جیل ته یې واچوئ او جلال مبینه کوم چې دوبۍ ته تلې خوله دې بیا راسپړلې ده د افغانستان د مشرانو پسې خبرې مه کوه او بله خبره د انسانیت دې وکړه مونږ چې دی الله پاک انسانان پیدا کړي انسانیت مخکې نه مونږ کې شته دی اوس اسلام ته کار وکړئ انسانیت پکې ضروري نه دی مونږ انسانان یو دوه غوږونه لرو یو پوزه لرو دوه سترګې لرو الحمدلله خوله لرو لاسونه پښې لرو انسانان خو یو خو بس اسلام ته کار وکړئ ښه انسانیت خبرې ګوره باید دلته ونه کړي یعنې دوبۍ ته هم د کسان د ډګري جیل ته کړی به مې یاره ستانکزی صاحب محترم ستانکزی صاحب تا ته خو برادر غني وویلې چې سپینې مه وایه که ژوند کوې دې خلکو ته صرف چې دی که نه یوه سپینه جامه مهمه ده او په سر باندې سپین پټکې ووهه او واسکټ واغونده او ښایسته او محترمه ږیره پرېږده چې د ورا انسان ښکارې مضغونه مهم نه ده چې ته انسان یې خبره داسې ده که نه انسانیت په ږیره او په جامه کې دی ته ولې نه پوهېږې ستانکزی صاحب که څنګه تا ته یې وځبیولا مجاهده یاره جنا مبینه مونږ خو عقل نه لرو مونږ کې عقل نشته دی زمونږ چې دغه مشر محترم هیبت الله صاحب څه وایي مونږ د ده خبره منو مونږ ته الله پاک ماغزه نه دي راکړي زمونږ د برخې ماغزه الله پاک ده ته ورکړي دي او دا ډېره محترم شخص دی مونږ ورته ډېر زیات احترام لرو او ستانکزی ته به هم سم شي ښه ډېرې بخوادي خو ګوره کولاب یې او داسې ازادې خبرې نه کوې د مکتبونو مبارک هم ګوره نور ونه غږېږي دوبۍ ته خو تللی د دنیا نه به دې وډېږو غلی کښېنه غلی بس الله پاک دې خیر راپېښ کړي تاسو خو زما د نامه نه فایده اخلئ او زما خو چا خبره د مړي او ژوندي معلومات نه کېږي خو خبره داسې ده که نه که چېرته ژوندی یم که نه نو ستاسو برخې پوښتنې هم الله پاک زما نه په هغې دنیا کې کوي نو تاسو راته دعا کوئ چې الله پاک مې په هغې دنیا کې د ګریوانه راونه نیسي د هغې دنیا ګوره فیصلې او د هغې انجامونه ډېر سخت دي الله پاک دې خیر راپېښ کړي تاسو وایئ چې امینه